السلام علیکم. زه یم پرسونل خان او زه تاسې نه اجازه اخلم او تر سبا پورې ښې چارې تا هم دغسې ویلې چانډیوالان مې ژوندي او زه مړ شم خبره ډېره جالبه وه. نه دا خو د ملا بسمل شعر دی. د مخکې نوم مجاهد نه اوس کیمرې نوم ده. یاره نوابه نو د نوم چې و مخکې مجاهد اوس خو ته وایه کیمره پروت ده. کیمره نه زه مچو نه ته زمونږ کره د شپې ځای نسته ده. دې ځینې یو مشوره مه زمونږ کره د شپې ځای نسته ده. زه علي خان سره اوسېږم تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو تر هغې پورې چې تاسې په دې زاړه چوپال کې اوسېږو. ولې خان دی زه بیا نه کړمه زینک جوړوم تاسې خان دی داسې مریض وم چې بیخي به مې سر له جایه نه جګېده. بیا دې څنګه جګوم بیا به مې پښې جګېولې. کارګو صاحب سلام علیکم. که هر شی هر ملک ته لیږئ که بسکوټ لیږئ که زاولې لیږئ که پټقانۍ لیږئ نو دته هم خپل نمبر ورکئ مخلص صاحب ته او د هر ځای کې چې اوسېږي تاسې ته یې دروړي وسلام په مخه مې ښه. بوټونه ورته وویلې خو دا خو د موږ کوټه ده باندې دې بیا په لوټو وولم خو باندې سنغ ته پردی سړی یې که وایي زما ملګری نه یې ملګری خو مې خو نور پردی ته اوس بیا ووایه زموږ کور نه وځئ زموږ کور نه وځئ زه نه جوړوم مزه تاسې خان دی دا خپل وراره دی خان دی تاسې خان دی. ښه نو افغانه بس دی نو یو پیاله سړی چیس کړي ته هم داسې لګیا یې ما 3 غوړپه وشکله تر اوسه مې نورې نه دي شکلي. نور دې نه دي ښکلي صحیح ده او رښتیا زه خبر شوی یم چې ته مریض شوی وې زه داسې مریض وم بیا خلکو دعاګانې راته وکړې او سپېلني مې وخوړل او سپېغول مې وخوړل او اوس ښه یم سپېلني وخوړلې دي مغه مې وټاکول که څنګه دې وټاکول ومې وټاکول ښه ډېر مریض نه مریض خو پوښتنې ته موږ راغلي یو که نه تقریبا 15 ورځې جای کې پروت ډاکټر ته هم بوته بیا یو ډاکټر ورته ویلي چې تور خو زیړی دی ده سی بیا هم تداوي ورته وکړه هغه د اوس ښه ده خو پرهیز هم کوي مونږ ته که دا شی وخوري نور به هم همداسې په زوبه دی بیا جای کې پروت یو څو ورځې جګېده نه خو دمه پکې نه خو تبه به یې وه همسې چکر مرګ دې کلي کې اوس لږ لږ نامې خدا مړ کېدم بیا بېرته جوړ شو خلکو ویلې مړ کېږي صرف دا ماته یې وویلې مانه څنګه یې وایي دا هم خوند نه کوي چانډیوالان مې ژوندي او زه مړ شم خبره ډېره جالبه وه. نه دا خو د ملا بسمل شعر دی وایي مرګ حق دی خدا خوند نه کړي بسمله چې د تره زامن دې ژوندي او ته مړې دا خوند نه کړي چانډیوالان پاتې او زه مړ شم. داسې مریض وم چې بیخي به مې سر له جایه نه جګېده. بیا دې څنګه جګوم بیا به مې پښې جګېولې بیا به جګ نو دوايانې دې وکړلې که نه دوايانې مې وکړلې نو یو وارې ورغلم شفاخانې ته 2 رقمه ګولې راکړې او بل ده سره لاړم بیا دوباره ورغلم بیا ویلې زه تا ته خو مې بله ورځ درکړه بیا یې وشړلې بیا مې وانخیستله. او ډاکټر صاحب خو ستا انډیوال دی که نه کوم ډاکټر صاحب مې دلته چې هغه کلینیک کې چې دی کوم ډاکټر هغه خو مې انډیوال د هغه 2 رقمه ګولۍ راکړې او په سبا چې ورغلم هغه تښتېدلی و چا ته هغه ته مې هم ورولئ ډاکټر عبدالهادي ده ویلې زه دې ورولمه وینه وای درنه باسي. صحیح صحیح. نواب خانه ته چې زما دفتر ته راغلی وې هغه دفتر خو دې لیدلی و که نه لیدلی هغه ځینې موږ شیان لیږو ټولې نړۍ ته ته دغه ستا مینهوال چې دي هغو ته ویې ورته که تاسې چې شی غواړې ورته مخلص صاحب ته ووایې چې دا یې دروړي درته کارګو سیستم دی د څه شي سیستم ده ته نورې کیسه کې ما ورته که چېرته چې شی غواړې د افغانستان نه که نه سامان غواړې اسناد غواړې ورته مخلص صاحب ته ووایې دا یې درته دروړي او د ټلیفون نمبر ورته په سکرین باندې روان دی ویې ګورئ
صحیح ده کارګو صاحب سلام علیکم که هر چی هر ملک ته لیږئ که بسکوټ لیږئ که زاولې لیږئ که پټقانۍ لیږئ نو ده ته هم خپل نمبر ورکړئ مخلص صاحب ته او دی هر ځای کې چې اوسېږي تاسو ته یې دروړي وسلام په مخه مې ښه ورته وویلې ښه درنو ملګرو زه تاسې پوه کړم د نواب خان هدف دا دی چې که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اموال په چټک او مطمئن ډول واستوئ نو محراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې دی ستاسې اموال به ستاسې د کور تر دروازې رسیږي نو بې فکره اوسېږئ موږ ته راواستوئ موږ یې استو زما موټر کې یې وروړم بیا د دې موټر و که نه ستا کوم موټر دی کړی مې ده اوس مړه تا 3 میاشتې مخکې هم دا یو خبره کړې چې رنګ کړی مې دی اوس مې رنګ پاک سوتره مې پرې مې نه ما سکارېټه که ولیدې چې هغه کیسه به بیا راته کوي هماغه مې رنګ مې که کنه سکاره مې پرې وسویل اوس تکه تور راووت ښه ښه مخکې کې بیا وړم نه بابا زه خو نه ویم خو دا استاد وایي دا ویښتې چې دي وایي دا ټول نقلي دي وایي څنګه نقلي دي دا وایي سختګي ایښي دي دا وګورئ خدا ته وشکوه دا سختګي دي تی کش که په زور یې استاد نشته دی سختګي نه دي دا وطني دي سختګي نه دي تاسې هم وطني دي که استاد یو خبره بله هم دا ته ما ته وایې خو دې ته یې ووایه که نه تا ویل چې په تندي ښکل که داسې دي ویلې نه زه مچو نه ته من کاره د شپې ځای نسته ده دې ځینې یو مچواله مه من کاره د شپې ځای نسته ده زه علي خان سره اوسېږم څنګه میوه وال خو په ما هم ګران ده او مچوکۍ مې دی نه مچوکۍ مې دې ځینې تندي نه نه مه مې مچوکه ولې هلته هغه کس چې مچو کړلې کوم کس هغه جلال آباد کې چې و خو سپین ږیری او ښه سړی سپین ږیرو ته مچو ورکې او موږ ته نه راکې زه ملګری نه یم مچوکۍ په دې چې خدای دې جنتونه نصیب زه به هم درته دعا وکړم نه نه کېږي موږ کله د شپې ځای زه شېرګل ته دې ورکړي هغه مې ماما ده و که نه هغه ته حسین ماما ته دې ورکړه ماما ته مې ورکوم دغه ځینه چا پتې نه واله دغه ځینه راسه نه نو زما څه فایده نه زه نه نه پردیو سړیو سره مه غږېږه پردیو سړیو سره مه غږېږه وایي مه غږېږه پلار مې ویل وایي مه غږېږه نو بیا ولې غږېږي دا اوسه پورې چې راسره غږېدلې خو دا خو د موږ کوټه ده باندې دې بیا په لوټو وولم ولې باندې څنګه ته پردی سړی یې که ولې زما ملګری نه یې ملګری خو مې خو نور پردی ښه نو په ما ډېر زیات ګران یي که نه ښه دومره ګران یې دومره لکه تا باندې چې چرګوړي ګران دي دومره دا چې پوښتنه خو نه کړو دا څه کې مه کوه پوښتنه خو نه کړو د چرګوړي همدا مې دوه جوړه مې نور هم دغسې تور دي که نه ویې رښتیا درنو ملګرو یو خبره ډېره مهمه خبره یې وکړله ډېری ملګري په کمنټونو کې دا لیکي چې تاسې نواب خان ته یو جوړه کالي خو وکئ یو خو دا چې نواب خان دا په غاړه چې کم کالي دي دا تازه تازه یې ګنډلي دي او بل دا چې نواب خان دایم لپاره تور رنګ یې خوښ دی او ټول تور رنګ کوي او بل دغه غاړه چې ده کومه غاړه چې دې کړې ده قاسمي ورته وایي که څه ورته وایي بس همدې سره مینه ده نه دا د قاسم نه دي موږ خپله مې جوړه کړې قاسم مولا که راکړي ولې نه دي درکړي نه دي راکړي چا ده درکړي او زه دا پیره تور کالي نه کومه څنګه کې بخمل کومه کومه ځای پاک بخمل کومه راګل صاحب داسې ورته واضح کوم دغه موږ منطقه مو خو د همدې ځای رښتیا ټول مجاهد یو بله واوره ټولو تورو همدا درته وایم همدا درته وایم موږ منطقه یخ همدا دغه تور د دم تور دی دم دی دم دی دم دا دی منطقه یخه ده دونه مخان ته نه راجذبوي اکثره خلک دمغه تورې جامې خوښوي شوق د مجاز شوق دی او بالکل تقریبا 90% کې 80% ټول تور جاري دا اوس موږ لاس 12 نفر تقریبا دی واته نفر ټول پکې تور دي او هغه د دلغه رښتیا ستا په غاړه هم دغه تور کالي همیشه ولا مخکې دا استاد هم درته ویل چې دا لکه داسې یو رواج غوندې لکه نو مثلا د ذوق د دې خلکو ټول همدغه رواج دی دلته بالکل نو کالي دي ماشاءالله ډېر دي و که نه څلور جوړې او یا شپږ جوړې نور ښه دومره ډېر دي یو جوړه ترې ماته راکړه نه زه وایم چې لږ نور هم وکړمه بیا پیچې کې
بیا به ودونو ته اغوندم ودونه ته اغوندي خو لاس جوړه دي که نه ټول یو ځای اغوندي هغه خو مې یو دفعه اغوستي دي که نه دا اوس هغه دا کار مه کوه نو کوم کار بخمل وکم بخمل بخمل څنګه کوم رنګ کې بخمل کې بخمل خالونه چې پکې هغه کې دا پراخه کم نه بل رقم خالونه دقلته چې خلک دي غاړه جوړې ها ګلدوزي نه کندوز ته خو نه ځمه نه نو څه شی دی آقا سوینه ها کندارۍ غاړه او آقا مې خوښ ښه نواب خانه او. نور به اجازه واخلو که نه څنګه دی خوښه ده چانه به اجازې پاتې سئ خلکو نه اجازه دغه کیمره هم درته لګولې وه خپرونه هم کوله کومه ده هغه چې د مخکې هم درته ویل خدای پروت ده که کیمره ده هلته وګوره کیمره د مخکې نوم مجاهد نه اوس کیمره یې نوم ده یاره نوابه نو د نوم چې و مخکې مخکې مجاهد اوس خو ته وایه کیمره پروت ده کیمره بلاغه هغه فلم بوکس هغه د لګولی دی اوس هم بیا فلم بوکس کې وراچي او سبا هم بیا ځو فلم بوکس ته که چېرته ځو سبا هم ځو هاخوا ته ځو ګلغونډۍ پلو نه د موږ جومات خواته ځو دا خو دې ملا صاحب بیا وایي لاړ سو هغې نه پلو کته منار کې کته کېږو پټ پټ ټوک ټوک ځو ټوک ټوک ځو صحیح ده زه خدای په اماني واخلې یو ځل خدای په امان دا څه خیر درته واخیستل ده ویلې که سم خلکو ته ورته وایه فلم بوکس کې چې دې څوک ګوري چې ورته یم ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وو دا خبرونه مو تر پایه وکتله زه نواب خان او زما ټول کالي پرسونل له تاسې اجازه اخلو تر بیا ښې چارې د الله په امان نه ته غلی شه ته ووایم دغسې السلام علیکم زه یم پرسونل خان او زه تاسې نه اجازه اخلم او ته سبا پورې ښې چارې تا هم دغسې ویې لکه تا نو کومسې ویې ښې چارې ښې چارې چرې چارې خو یو شی دی که نه خو هغه زما په خوله کې نه راځي ښه نواب خانه زه چې څنګه یم هغسې راسره وایه ښه ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ هغه ته ووایه ته یې ووایه زه چې وایم ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ او دا خپرونه مو تر پایه راسره ننداره کړله او دا خپرونه هم تر پایه پورې ننداره کړله تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو تر هغې پورې چې تاسې په دې زاړه چوپال کې اوسېږو ولې خانده یې زه بیا نه کړمه زینک جوړوم تاسې خانده یې زینک جوړوم تاسې لږ پرېږدئ اوس تاسې په لایزال څښتن ته لاس سپارم تاسې په خدای سپارم په خدای سپارم لالازار کې نه په خدای سپارم په خدای پاک سپارم تر بیا ښې چارې تر بیا ښې چارې د الله په امان د الله په امان آفرین نن زده مې که ته اوس بیا ووایه تیرې دا ته ووایه ته ووایه زمونږ کور نه وځئ زمونږ کور نه وځئ زه نه جوړوم مزه تاسې خان دی دا خپل وراره دی خان دی تاسې خان دی وځئ زمونږ کور زمونږ کور ته خو یې غلطه وایه که نه چې موږ درته خاندو نه بابا چاته مې لغته ورکړه دا لغته ده مخلص صاحب څه خیل ته درته ویل مخلص صاحب څه خیل ته درته ویل دا اوس بیا ټینشن ته واوښتل نه خو همدغسې ده مې ویل او ما هم ده څه ویل خیل ته ویل ته یې بیا پیره بیا تکرار کړه خو د ما نه دي زده ښه یو ځل بیا تکرارو نور ځو بیا صحیح دی صحیح یا دا ځل داسې کار وکړه ته اجازه واخله زه نور غلی کېږم یا دا ځلې داسې کار وکړه ته اجازه واخله زه نور نه کوم دا خو مې هم زده کړه نوابه داسې مه کوه یاره کومه چې وکړم سمه اجازه واخله لکه زه چې خپرونه کې هره ورځ وایم که نه وروستیو کې چې دا وایم چې تاسې په لایزال څښتن ته الله سپارو لایزال څښتن ته الله نه شي ویلی داسې ووایه تاسې په پاک الله سپارو او تر بیا ښې چارې د الله په امان هم دومره ووایه تاسې په پاک الله سپارم لالازار پورې اوسېږئ ښې چارې
اوس خو مې زده کړه. او بس صحیح شو. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ او دغه برنامه مو تر پایه وکتله. د نواب خان ټوکې ټکالې به مو له ډېرې مودې وروسته اورېدلې وي. نو زه باور لرم چې دا خپرونه به ستاسې حتما په طبع برابره وي، ځکه ځوانان راسره وو. د ځوانانو په لیدو به تاسې خوشحاله شوي یاستئ، د نواب خان په ټوکو ټکالو به تاسې خوشحاله شوي یاستئ. موږ هم د نواب خان دیدن ته راغلي وو، د نواب خان پوښتنې ته راغلي وو. دا چې دلته د یو سره موږ ټوکې ټکالې وکړلې، هیله ده چې ستاسې د ټولو د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. یو ځل بیا تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو، په لایزال څښتن تعالی مو سپارو. هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. الله پامان. دا د چی وکړو؟ دا مې نور من کره مه راځئ.